خلیل بن احمد وایي زه 4 ډوله ورځې لرم. یوه هغه ورځ ده چې زه راووځم او د یو داسې کس سره ووینم چې د هغه علم تر ما زیات وي، نو زه د هغه څخه یو څه زده کړم. دا زما د ګټې او غنیمت ورځ ده. دوهمه هغه ورځ ده چې زه د یو داسې کس سره یو ځای شم چې زه تر هغه زیات علم لرم، نو زه هغه ته یو څه ښوونه وکړم، نو همدا زما د مزدورۍ او اجر ورځ ده. دریمه ورځ هغه ده چې زه د یو داسې کس سره مخامخ شم چې هغه زما په ډول وي، یعنی په علم کې زما او د درجه نږدې وي، نو زه د هغه سره مذاکره او یادونه کوم. همدا زما د درس ورځ ده. څلورمه هغه ورځ ده چې زه د یو داسې کس سره یو ځای شم چې تر ما په علم کې ټیټ وي، خو هغه خپل ځان تر ما لوړ ګڼي، نو زه د هغه سره خبرې نه کوم. همدا زما د استراحت او آرام ورځ ده. دوستانو، ویډیو تر نورو